دا غونډه چې د ولایتي مجمع د پرانیستې په موخه جوړه شوې د افغانستان د سرې میاشتې عمومي رئیس ترڅنګ پکې ولایتي مشرانو هم برخه اخیستې وه. دې غونډه کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې عمومي رئیس وویل د سرې میاشتې ولایتي مجمع ځکه رامنځته کوي چې په کلو او بانډو کې بېوزله او اړمن کسان په نښه او مرستې ورسره ترسره کړي. ما غوښته چې دې مسؤلیت کې څوک ځان سره څنګه شریک کړی شم، که په یو کلي کې، په یو غره کې، په یو لرې قریه کې، په یو ناو کې او دره کې یو ښځه په نهر وده کېږي او موږ په کابل کې ناست یو، د قیامت په ورځ به موږ څه وایي الله تعالی ته چې موږ د دې نه خبر نه وو. زموږ په غاړه به مسؤلیت وي خو موږ به خبر نه وو. دا مسؤلیت موږ څنګه تقسیمولی شو، څنګه دې مسؤلیت کې د ځان سره دا ټول ولس را شریکولی شو. یو د دې مجامعو نه هدف دا دی چې دا تاسو ټول خلک د مسؤلیت کې باید موږ سره شریک وي. که په هر کلی په هر ولس کې یو څوک په نهر وده کېږي د تاسو مسؤلیت جوړېږي چې زموږ تر غوږونو پورې د هغوی اواز راورسوي. د کوم څه دپاره چې قرباني ورکول کېږي چې هغه الهي نظام د الله په ځمکه نافظول دي، الحمدلله سل په سلو کې هغه الهي قانون چې د هغې دپاره الله تعالی انسان په دنیا کې پیدا کړی دی هغه نافذ دی. کونړ ولایتي مجمع له 9 اتیا غړو جوړه شوې چې د مرکز اسداباد د اړونده ناحیو ترڅنګ پکې د ټولو ولسوالیو 15 استازي هم شتون لري. د دې مجمع غړي رضاکار دي او د سرې میاشتې ولایتي ادارې سره به په ټولو برخو کې د بېوزله او زیان لیدونکو خدمت کوي. زموږ او ستاسو په دې ولسوالیو کې ټول افغانان غریبانان دي، خو بیا خاص کر دا د کونړ ولایت او د نورستان خلک چې دي د یو بې زراعته او بې ځمکې بې زمینه بې تجارته خلک دي، کوم وسایل او اسباب د ژوند داسې نه لري، غربا او محتاجین خلک په دې کې ډېر زیات دي. د افغاني سرې میاشتې د مشرتابه په خبره دا ډول مجمع په ټولو ولایتو کې ځکه جوړې کړي چې په ترڅ کې د سرې میاشتې مرسته کوونکي فعالیتونه لا پیاوړي شي.